سلامونه ګرانو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. د شپږیزې کرکټ لیګ نهم پړاو سیالیو کې سپین غر لوبډلې تر اوسه پرله پسې ماتو وروسته پرون د پنجشنبې په ورځ د میسنګ لوبډلې پر وړاندې بریا خپله کړه. سپین غر لوبډلې تر اوسه 8 لوبې کړې دي او 2 یې پکې ګټلې دي. د شپږیزې کرکټ لیګ څلورنیو سیالیو په لړ کې تر اوسه امو په لومړي، بس په دویم او بندامیر لوبډله په دریم ځای کې دی. میسنګ لوبډله چې تر څو ورځې مخکې د نوملړ په سر کې وه، خو تر څو پرله پسې ماتو وروسته څلورم ځای ته لوېدلې ده. بل خواته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په ښځو پابندۍ تازه محدودیتونه لګولي دي. هغوی په عامه ژوند کې د زمزمه کولو، شعر ویلو یا په لوړ غږ خبرو کولو نه منع کړي دي او امر یې کړی دی چې ښځې د کور بهر ټول وخت خپل ټول وجود او مخ پټ وساتي. دغه محدودیتونه په هغه دستاویز کې بیان شوي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون په نامه د طالبانو د حکومت عدلیه وزارت د شروع شنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د منظوري وروسته خپور کړی دی. طالبانو خپل مشر ته د امیرالمؤمنین لقب ورکړی دی. بلې خواته د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ بي بي سي سره په مرکه کې ویلي دي د پاکستان او افغان طالبانو اړیکې په خپل ځای دي او ځینې وخت په یو بل تورونه لګوي. د پاکستان پالیسي هغه برخه ده چې په افغانستان کې طالبان خپلواک وښایي. همدارنګه نوموړي د پاکستان پوځ له لوري د عزم استحکام عملیاتو په غبرګون کې ویلي دي پاکستان ته د عملیاتو سکرپټ د بهر څخه سپارل کیږي او دغه هیواد د پیسو ترلاسه کولو لپاره یوازې د یو ټیکهدار رول لوبوي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.